عرفان الله مولوي صاحب دا یو شعر مخ ته راغله پوه شي خو ډېر مې خوښ شو. دا مخکې زمانې کې سکولونو والا څه کومې کیسه وه هغه یې ورکې راباند کړي ده چې مختصر غوندې، خو ما خو ډېر خوښ دي دغه فکر کیدای شي تاسو به هم خوښ شي. وایي توره ټوپۍ وه مالشه وه څه مزه وه پکې، توره ټوپۍ وه مالشه وه څه مزه وه پکې، زمونږ پرایمري ډېره ښایسته وه څه مزه وه پکې. هغه چې مونږه به په لاره کې مستي کوله، هغه چې مونږه به په لاره کې مستي کوله، هغه چې ترخ کې مو بسته وه څه مزه وه پکې. هغه چې مونږه به په لاره کې مستی کوله، هغه چې ترخ کې مو بسته وه څه مزه وه پکې. او سحر سحر به شوره جمع اسمبلۍ دپاره، سحر سحر به شوره جمع اسمبلۍ دپاره، ډېره خواږه به ترانه وه څه مزه وه پکې. دا یو بل شعر دی چې مونږ به په شنو لختو زاړه زاړه ټاټونه ساندل، مونږ به په شنو لختو زاړه زاړه ټاټونه ساندل، د استاد یره راسره وه څه مزه وه پکې. او هغه کالم هغه دعوت هغه تختې ملګرو، ډېره ګرانه وه دا لیکل پوه شي کنه ټولې ګوتې م بند تورې وې. وایي هغه کالم هغه دعوت هغه تختې ملګرو، ټوله املا کږه وږه څه مزه وه پکې. وایي هغه کالم هغه دعوت هغه تختې ملګرو، ټوله املا کږه وږه وه څه مزه وه پکې. دا یو بل شعر دی وي چې چپړسي ماما به ټنګ کله ټالۍ له ورکړو، ټنګ کله ټالۍ له ورکړو، چې چپړسي ماما به ټنګ کله ټالۍ له ورکو، او زمونږ به منډه عجیبه وه څه مزه وه پکې. جزاکم الله.